د کورنیو چارو وزارت کې نږدې 2000 ښځینه کارکوونکي په کار بوختې دي. سلام ستړي مشئ په موقع د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کانی پرون چهارشنبه د لړم 24 ویلي چې د دغه وزارت کې کابو 2000 کارکوونکي ښځینه دي. د دغه وزارت ویان په امنیتي او څېړنیزو برخو کې د ښځو د حضور په مهم بللو سره زیاتوي چې دمګړی ښځې د دغه وزارت په بېلابېلو برخو کې لکه د پاسپورټ عمومي ریاست، د عامو خدماتو ریاست، د پلټنې په تمځایونو او نورو ادارو کې په کار بوختې دي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین کانی زیاتوي چې د پولیسو په اړیکو کې په ځانګړې توګه د کورنیو چارو وزارت په خدماتي ادارو کې په امنیتي او پلاټنو په برخو کې د ښځو حضور ته ډېره اړتیا ده. دمګړی د کورنیو چارو وزارت په خدماتي ادارو کې له هغې ډلې د پاسپورټ په عمومي ریاست، د عامو خدماتو په ریاست او د پلاټنو په برخو کې 1995 ښځې حضور لري. هغه ښځې چې د کورنیو چارو وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي وایي چې د امنیت د تامین په برخو کې لاسته راوړنې هم لري. شکیلا څه باندې 2 کاله کېږي چې په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت اړوند په یوه چک پاینټ په پلټن ځای کې پر کار بوخته ده. نوموړې د خپل کار په اړه زیاتوي چې موږ د ښځو د بدني تلاشۍ په برخه کې کار کوو، کله چې بیرون کې هم وظیفه کېږي هلته هم ځو، په ځانګړې توګه د نیولو په برخو کې، او موږ غواړو چې په لوړو پوستونو کې کار وکړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوه بله کارکوونکې سعیده هم څرګندوي چې د دغه کار چې موږ یې ترسره کوو زمینه یې نورو ښځو ته هم برابره شي، ځکه ټولنه ښه کېږي او اقتصادي ستونزې کمیږي. یو شمېر نورې ښځینه هم چې په کورنیو چارو وزارت کې کار کوي وایي چې د کشفي، جنایي او شپنیو عملیاتو په برخو کې کار کوي. د کورنیو چارو وزارت کارکوونکې مدینه هم رسنیو ته وایي چې د سهار له 8 د بل سهار تر 8 یعنې 24 ساعته دنده ترسره کوو، د کشف، کنټرول او جنایي برخو کې کار کوو او په لویو عملیاتو کې هم برخه اخلو. په افغانستان کې ښځې د کورنیو چارو وزارت سربېره په ځینو روغتیایي او ښوونیزو برخو کې هم پر کار بوختې دي.